السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ د انټرسیکشن چې کوم دی پای کې موږ نور کار کوو. نو راځئ چې ډي پایپ تاسو ته کولاو کو. ډي پایپ کولاوي کې موږ سره نو کوم پروجیکټ چې کوم موږ پکې پرون میټیریل باندې کار کړو او پای کې موږ ټریز لګولیو. نو نن به پکې موږ نور کار کوو چې موږ ته فایل اوپن شي. نو دوباره شم دی ریسنت ته او ریسنت کې ما سره د انټرسیکشن په نوم باندې دا فایل سیو دی او ما تاسو کولاو شي لږ صبر بوته کوئ. که تاسو وګورئ موږ پرون دې کې دا کار کړو د میټیریل وغیرہ هم پکې لګولي. دا میټیریل ماته لږ غونډې ډېر ښکاري لکه غټ ښکاري سکیل کې دا به د لږ غونډې سیوا کم چې دا لږ واړه ښکاري ما سره. نو صحیح ده دا. اوس به دې کې موږ څه کار کوو. نن به پکې موږ سټریټ لایټ وغیرہ اډ کوو. نو زه اول دې کې سټریټ لایټ اډ کوم. نو سټریټ لایټ موږ ته په دې سنټر کې او دې سایډونو ته پکار دی. نو که تاسو سره سټریټ لایټ وي نو تاسو باندې کې سټریټ لایټ څنګه اډ کوئ. اوس که تاسو یو اډ کوئ لکه د به ایسټ ترازم اول به سټریټ لایټ موږ سره وی کم دی کې نو تاسو به ایسټ ترازئ او په ایسټ کې به ماډل ترازئ او ماډل کې به آوټ ډور ترازئ. نو په آوټ ډور کې به تاسو سره نور کټګوري دی. دلته دا روډ دی په دې روډ باندې کلیک کا او دلته تاسو سره سټریټ لایټ یو کټګوري ده. تاسو وګورئ دې کې تاسو سره سټریټ لایټ دی. نو تاسو د دینه چې کوم یو تاسو خوخي تاسو دې کې لګولې شي. لکه زه وایم چې یاره ما سره دا یو راشي. نو ګوره ما په دې کلیک کو لکه تاسو صبر وکړئ نو تاسو کو دا زوم کوئ نو دلته به تاسو ته دا راشي. او دلته مسله دا را چې مونږ سره سټریټ لایټ ډیر دی. نو ته وګوره زه کله یو لګوم نو په دې زما کافي ټایم ضایع کیږي. نو زه به دا ډیلیټ کړم. زه به را پات په ذریعہ باندې وکم. نو تاسو به دلته دا یو پات هم نه استعمالوئ. تاسو به استعمالوئ کسٹم پات. کسٹم پات چې کله تاسو استعمالوئ تاسو به یو طرف نه سٹارټ والی. نو دا سټریټ لایټ اوس تاسو کو دې کې لګوئ. نو دلته ولګوئ چې دا د روډ او د واک دواړو لپاره تاسو ته کار کوي. نو زه به د دې ګوټ نه شروع کړم او زه به راشم دې په دې به کلیک وکړم چې لاین میس نه کړم. زه به دا ټول په یو ځل کور کړم په یو دقیقه کې ځکه چې دا ټول ما سره په هر طرف ته ما سره د سټریټ لایټ دی. داسې به لاړ شم کوم ځای نه مې چې سټارټ هغسې هغه ځای پورې به زه دا وکړم چې ما سره څنګه مې چې دا دې کې ونې لګولې دغه شانتې به زه دا هم وکړم. به زه به دې پورې وکړم. او دلته چې کله دا تاسو سکیپ بټن وواله که نه نو تاسو به دلته دا پلس نشان راشي چې یاره ته اوس هغه کوم ایټم اډ کړې نو هغه دلته اډ کا. نو زه به دې کې یو سټریټ لایټ والم چې تاسو هر یو خوښي تاسو هغه اخیستلی شئ. موږ دلته صرف سنګل سایډ پکار دی سایډونو ته. نو زه دې کې سرچ کوم چې سنګل ما سره یو دا دی. نو دا ډاونلوډ کړم او بل موږ سره دا دی. نو زه به دا یو ورولګوم. زه دا ګورم دا مې دلته اډ کو. اوس تاسو وګورئ دلته به تاسو سره راغلي وي. دا د دې نه یو پیره سکیپ ووهئ او اوس وګورئ د دې پراپرټي دی دا ما سلیکټ کو. نو تاسو به دې پراپرټي راشي. ګورئ تاسو چې په دې کلیک کوئ که نه دا راونه پراپرټي تاسو دا بل لاین کلیک کوئ. نو دا درته د سټریټ لایټ راله. نو سټریټ لایټ دې وخت کې تاسو سره یو دی کوم ځای کې دی نه ښکاري. به یو طرف ته لګېدلی وي چې هر طرف ته لګېدلی کېدای شي د دې سټارټ نه وي دا یې د سټارټ نه دی. نو زه هم دا ډېر وي ما سره نو زه به دا ډېر کړم. نو ته وګوره زه به دا په لینث باندې کړم ځکه چې ونې ما سره په لینث وي نو تاسو ته ما ویلي چې په دې غشي به کلیک کړئ نو دا به تاسو ته میټر یې درکوي. نو دا ما سره دا ونې څونه وي چې په ونو کلیک کې دا 40 وي نو سټریټ لایټ باندې کلیک کړه نو دا به موږ 40 کې ګیرو. ګورو چې په 40 کې یو منټ په دې کلیک کا. دې وخت کې دا موږ سره د 40 سیګمنټ چې دا کوم ځای کې راځي. لکه زه نه غواړم چې د ونو سره د میکس راشي او زه به د دې سکیل پل کړم غټ به یې کړم. صحیح ده. خو که تاسو وګورئ دا دلته بار دي دې ځایونو کې دي. نو رایې لپاره تاسو داسې چل وکړئ چې دا تاسو سره به دلته اپسیټ وي. اپسیټ وګورئ چې دا څنګه کار کوي. دا ډېر زیات شو. نو بس همدونه صحیح دی چې بار کېږي نه. که بیا هم تاسو سره څه مسله کوي که نه نو تاسو یو بل کار هم کولی شئ چې دا په لاین ډبل کلیک وکړئ. په بل لاین ډبل کلیک وکړئ. دا ما سره په دې یو کېږي په دې یو به وکړو. ولې بار په هغه یو کېږي صبر وکړه. موږ به ونیوله چې کوم لاین دی سوري په دې لاین په دې به ډبل کلیک وکړو نو موږ ته به راشي. وګوره اوس چې تاسو سره دا ډبل کلیک کړل دا پوینټ درسره رالل نو دا پوینټ لږ لږ دننه کوي دې طرف ته. صحیح ده. او داسې وګوره دا هم دلته دننه کړه. دلته دا یو
چې په دې حدودو کې راشي تاسو وکړئ یو وکړئ داسې نو دا وګوره تاسو سره ټول دا د چې کوم د دې کې تاسو ته پکار وو ټول دلته دننه رالل نو دا لایټ موږ سره لایټ ولګېدل او چې کوم دی کې د ونې سره ټچ کېږي نو دا موږ د ونې نه لږ معمولي غوندې په دې به کلیک کوئ او زه به ووایم چې د دې راپاتله دې لږه ما سره داسې غوندې شي ګورو چې بل کوم دی کې نور صحیح دي او تاسو دا دلته واپس ځای کېږي نو دغه دی باندې ډبل کلیک وکړئ نو دا دننه کوي داسې چې دا پوینټونه دننه کوي امید دی دا به ټول صحیح وي نور صحیح دي صحیح ده دلته لږه غوندې مسله کوي نو دا تاسو دا پوینټ وښودوئ دا خو شو تاسو سره سټریټ لایټ اوس د سنټر کې موږ سره پکار دی سنټر کې موږ ته دوه سایډ والا پکار دی صحیح ده نو هغې لپاره هم تاسو هم دا کسټم پات راوالی او دلته به سټارټ والی ځای په دې کلیک وکړئ چې دا تاسو په دې کې ولګوئ او دلته به راشئ اوس په پلس پوینټ به کلیک کوئ خو دلته به ډبل هلی نو زه به والم موږ سره کم دي زه به دا یو والم صحیح ده او دا ما واغسته سکیپ بټن ووهئ چې تاسو سره دا دغه دې سیوا شي او دا چې څونه کموئ نو دې کې به فاصله ډېرېږي بل دا سکیل له پل کوئ چې دا تقریبا د دې برابر شي اوس که تاسو وګورئ که نه نو دا بل شانتي دي دا به لږ روټیټ کولو هم غواړي خو اول زه د دې فاصله د 40 میټر وساتم او بیا به دا مونږ روټیټ کو نو روټیټ د دې 90 انګل کې پکار دی نو دا وګوره تاسو سره دا روټیټ هم شو ما له یو دلته د سر کې پکار دی نو هغې لپاره به زه د دې فاصله لږه کمه کړم چې دلته ما سره یو راشي دقه دونه صحیح شو او داسې به زه په دې طرفه هم وکړم او ما کسټم پات هغه 35 کړو نو دا هم 35 نو د دې دا پاس دا روټیشن کا 90 انګل کا یې ولیکئ او سکیل لغټ کړئ صحیح ده کسټم پات او دا اخیرانه میډین پوینټ دا هم والی خیال کوئ چې بار ته ونه وځئ بر اخوا دې خوا کلیک ونه کړئ نو تاسو څه مسله نه راځي بیا په دې کلیک کا او موږ سره دا یو پوینټ دی دا کلوز کا سکیپ بټن ووهه او دلته ته 35 ورکړه تاسو سره په دې اینډ کې یو پوینټ راشي سکیل له پل کا او دا 90 انګل کې روټیټ کا دې کې تاسو سره دا سیګنل مو لګي نه سیګنل دا به لږ مونږ کم کو صحیح ده به دا لږ معمولی ونته کم کوم چې دا د دې د حدودو کې راشي لږ او زه وایم چې دا به زه بدل کم دا دا دغه نه نو رایې لپاره ته چالو که چې راشه دلته او رایې په ذریعه رایې په دې دا یو واله چې څه وایي نو لږ زوم آوټ دا یو څه ډیلیټ کا زوړ دا یو به صحیح وي صحیح ده دا لږ سره میچ کېږي نو دا زیرو کا دې یو څه نوم دی سټریټ لاین 4 نو دغه به ټول له ورکوو دا 8 کا سټریټ لاین 4 د دې نه ځان سره 8 کا کوم دی دا یو دی دا یو ډیلیټ کا او دا زیرو کا داسې دلته ومم سټریټ لاین 4 دا ډیلیټ کا او دا زیرو کوي سټریټ لایټ هم مونږ ولګول او نور کار پکې څه دی نور کار مونږ سره په دې کې ټریفیک سیګنل دی نو ټریفیک سیګنل به هم تاسو هم دلته پیدا کوئ ګوره یو ټریفیک ساين دی نو کوم چې ساين بورډ دی هغه لګول دي او
مونږ سره دلته سټریټ لایټ کې مونږ سره ټریفیک سیګنل وي، نو یو ټریفیک سیګنل تاسو دې نه سلیکټ کړئ او تاسو دلته راځي کې داریه مختلف قسم دي. نو زه به داسې چلو کوم چې د بل ته یو واله ما ټریفیک سیګنل د به دا یو والم او دا لږ داسې کا یو ټریفیک سیګنل د داسې ګاډو لپاره چې داسې دي، نو ایله به دلته ولګوم دا یو بار کلیک شو د کنه کېدو او د دې دا لږ وړوکی ماته ښکاري دې غټولم چې خو د دې دغه ډېر واړه دي، نو دی په دې به زه یو بل والم دا یو ښه دی لږ دې کې ټریټ لیمپ هم دی یو به دا شي دا سایز به ولغټو ډېر غټ نه صحیح بس دومره 11 میټر صحیح دی سوري 11 میټر 11000 پکار دی دا به په دې ګوټ کې ولګوئ دې ګوټ کې چې تاسو سره هغه دغه نه ډسټرب کوي لږ معمولي غوندې داسې کا د دې مطلب دا دی چې یاره که تاسو وګورئ دا د واکینګ لپاره دی صحیح ده نو چې دې لپاره ده لپاره هم دغه وي لږ معمولي غوندې به داسې کړو او دې او دپاره چې داسې ګاډي راځي نو زه به د دې نه کاپي والم او دا به موږ روټیټ کړو په څونه 180 کې به کوو نو دغه ځای نه به تاسو 180 روټیشن والئ او دا دلته دلته یې کېرئ دې کې او داسې لپاره موږ دلته یو وړوکی غوندې ټریفیک سیګنل لګو یا به دې راپاسه موږ یو بورډ ولګو خو دا ګورو دلته موږ سره سنګل چې کوم وي د درمیان کې یو لګېدلی وي وړوکی غوندې یو لګېدلی وي تاسو کو اکثر روډ ته ووځئ نو په روډونو کې داسې وي لکه دا یو چې دی دا دی دا لاین به موږ معمولي غوندې داسې کړو صحیح ده او د دې کې را فاصله او دا روټیټ کړئ دا د دې نږدې لپاره وي کم کسان چې یا یو ټرن کوي داسې یو ټرن کوي یا داسې دي صحیح ده دلته خو مخامخ نشته که نه نو دغه دې نه به یو کاپي والو دلته به یې ولګو چې دوی ته مخامخ ښکاري او دې کې به مې یو ولګو چې دا د داسې کسانو لپاره وي او زه شفټ سره کاپي ولم صحیح ده شفټ بټن ووهئ او بیا دلته مې یو کاپي واله چې یو دلته ګوره کومو کسانو لپاره موږ به ورکړو دا به داسې تاو کړو دې ته نو دا موږ سره د ټریفیک سیګنل هم ولګېدل او ګوره دې کې موږ سره که داسې څوک دي او که داسې دي د دې لپاره موږ سره ټریفیک سیګنل ولګېدل موږ سره په دې کې لږ کار پاتې دی چې هغه په سکیچ اپ کې وکړم د دې دا روډ چې کوم مارکینګ دی لاین چې کوم تقسیموي نو هغه به زه په سکیچ اپ کې کوم نو هغې کې به تاسو ته دا معلومه شي په سکیچ اپ کې به موږ مارکینګ څنګه کوو صحیح ده نو او موږ په سکیچ اپ کې وکړو او فینیشنګ ورک دی نو صحیح ده بل کلاسه پورې ما اجازت راکړئ د الله حافظ